نو زما رب ما نه خفه دی ناراضه دی زه به د خپل رب نه معافي وغواړم او نن به د خپل رب سره صلح وکما او چې کله په اخلاص سره دا جمعات ته راشي او دسو کی او 2 رکعاته صلات توبه مونږ کی او الله ته په جړا شي چې الله ما اوس پوری ستا نافرمانی نه کړې دي ته مې خفه کړې الله آینده د پاره به تا نه خفه کوما آینده د پاره به ستا نافرمانی نه کوما یا الله ما معاف کا الله جل جلاله کرم په جوش کې راشي رحمت په جوش کې راشي الله پاک د خپل نافرمانه بنده ته آسمانونو کې आवाज کوي لبیک یا عبدی اے بنده زه حاضر یم ما ستا ټول ګناهونه معاف کو تا چې څومره خفه کړې ما ناراضه کړې دی ما زه تا ناراضي شوم نن مسلمان چې کله الله سره صلح وکي قسم پر رب العالمین الله په اسمانونو کې جبرائیل علیه السلام ته आवाज کوي چې فلانکی بن فلانکی ما سره صلح وکړه نن عزم او اراده وکړه ما سره د محبت لپاره قدم راوچت کو زور سره محبت اعلان کوم اے جبرائیل تم ور سره محبت وکړه هغه جبرائیل په اسمانونو کې اعلان کوي اعلانونه کوي زما محترم ټول فرشتي راجمع کی راوی غواړي وته وی چې الله جل جلاله د فلانکی بنده سره محبت کوي جبرائیل ور سره محبت کوي بهر حال تاسو ور سره محبت کوي بیا زما محترم هغه فرشتي پزمکه را کوزيږي او پزمکه باندې اعلانونه کوي او هغه اعلان برای راست د الله د بندگانو زړونو ته هغه اعلان ورسي او زما محترمو فرشتي اعلان کوي چې فلانکی بنده سره الله محبت کوي جبرائیل محبت کوي ملائک محبت کوي اے د الله بندگانو تاسو ور سره محبت کوي د ځمکې په سر باندې هغه اعلان د هر سړي زړه ته هغه اعلان ورسي د هر چا په زړه کې د هغه بنده مینه پیدا شي محبت پیدا شي او هر سړی ور سره پیار کوي محبت کوي وجه صدا ته پوه شې چې د دې سړي د الله سره صلح شوی دا دې سړي چې ته الله سره صلح کړی دا ځکه زما په سترګو خلګي دا ځکه زما په زړه کې د دې لپاره عظمت ته مینه ده محبت ته او کچرته یو بندا پنا فرمانه کی حد کراس کی او زما محترم اور واپس کیږي نا الله جل جلاله خفقیږي ناراض شي اے بندا ما پیدا کړی اے بندا سترګې ما در کړی وګونه ما در کړی زندگی ما در کړه تب کله راځي ما طرف ته الله خفشي او چې کله د یو بندنه الله نفرت کوي د پلانکی بندنه الله نفرت کوي جبرائیل نفرت کوي ملائک نفرت کوي تاسو هم تینا نفرت شروع کوي الله زما محترمو د ځمکې په سر باندې د سره نفرت کوونکي خلق هغه دومره زیات شي چې دا تنګ شي اخره کې چې دا خلق ما نه ولې نفرت کوي زما محترمو وجه دا ده چې د سره الله نفرت کړی دی اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا چیو اندو اگا لگے دے دا بت پوجاری دے او بت یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم او شپیتا کالا بت لگے دے دا بت پوجاری کئی دا بت عبادت کئی او زمان محترمو یو رز ورباندی دا خوب غلبا رالا او دا سی چٹکی ہوا حلا او دا سنم پزی صمت خلی نوو تو صمت دا چانم دے زما استاد د رب نوم دی صمد قل هو الله احد الله الصمد صمد زما استاد پروردگار نوم دی او د هندو په جبه باندې د سنم په ځای صمد خلی لراغه غلطی کې راغه زما محترم اسمانونو کې زما رب आवाज ورکی جواب ورکی لبیک یا عبدی شپیته کاله د هغه رب نافرمانی وکړه د هغه الله خلاف زندگی تیر کړه او زما رب نن هغه هندو هغه سیک هغه کافر غلطی کې د صنم په ځای صمد خلی نه وته او زما رب ورله جواب ورکی فرشتي الله تعالی سکی چې الله دا یو هندو دی دا د بت پوجاری دی غلطی کې د صنم په ځای صمد خلی نه وته نه یا الله دې تا ته आवाज نه درکړي زما محترم او زما رب ورته فرمایي دا ما پیدا کړی دی دا کمقل دی ناپوه دی نادان دی نه پوهیږي چې زما رب څوک دی دا لګې دې بوت ته لګې دې مال بچی راکا بچو ورکول والا ذات څوک دی بچو ورکول والا ذات الله دی دا بوت ته مال عزت راکا عزت الله ورکي ذلت الله ورکي شفاء الله راولي ورز الله راولي هواګانی الله راولي بارانونه الله وري
بچی الله ورکی چاته وغواړي نر اولاد ورکی چاته وغواړي زنانه اولاد ورکی چاته وغواړي صرف نارینه ورکی زنانه اولاد نه محروم کی چاته وغواړي نارینه اولاد ورکی چاله زنانه اولاد ورکی چاله یو ورنکی زما محترمو قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل هغه ذات الله دی الله پاک ورته فرمایي اے فرشتو دا زما بنده دی ما پیدا کړی دی او نن شپېته کاله بس د په دې خوله باندې د صنم پسې صمد خولې له راوستو او صمد نوم یې په خطایي کې د خولې نه ووتو او که نن ما جواب نه وی ورکړی نو دې بنده مې شپېتو کالونه دې بوت ته آواز وکړو صنم 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 آواز ورنکړو او نن یې غلطۍ کې صمد خولې نه ووتو او صمد هم آواز نه وی ورکړی نو په دې بوت کې او په الله کې به فرق څه پاتې شوی وی په بوت کې او په الله کې به فرق څه پاتې شوی وی زما محترمو الله وپېژنئ نن موږ الله نه دی پېژندلی الله پاک ما او تا ته اعلان کوي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم